د لوی اختر په مناسبت طالبانو د پاکستان پر اساسو ځواکونو یو بل ته خواږه ډلې کړې دي. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. د لوی اختر په مناسبت د ډیورن په فارزي کرخانګوراډا کې د پاکستان په اساسو ځواکونو او د افغانستان اسلامي امارت یو بل ته خواږه ډلې کړې دي. د پاکستانی پولیس او ځواکونو سیمایي کمانډان د اسلامي امارت ځواکونو ته د اختر مبارکي ویلو پر مهال د افغانستان اسلامي امارت ځواکونو ته خواږه ورکړي دي او اسلامي امارت یې هم په بدل کې پاکستانی ځواکونو ته خواږه ډالۍ کړي دي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې دغه اقدام داسې مهال شوی دی چې په تیرو څلورو کلونو کې د دواړو خو پولیس او ځواکونو پر ډیورن فرضي کرښه په وار نښتې کړي دي او په پایله کې د دواړو خو یو شمیر ځواکونو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. شنونکي په دې باور دي چې په دې وروستیو ورځو کې د چین په منځګړیتوب د اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې شوې دي. چین په وروستیو کې د اسلامي امارت او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ناستې کوربهتوب وکړ او تر ناستې وروسته د چین د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دواړه خواوې به خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې د شهزاده فیر څخه د سفیر کچې ته لوړې کړي. له دغه اعلان وروسته اسلامي امارت او اسلام آباد د سفیرانو په کچه خپلې اړیکې ډیپلوماتیکې اړیکې پراخې کړې دي. د لوی اختر په ورځو کې زرګونه کورني سیلانیان د نورستان ته بې اجازه لیدو ته ورمات شوي دي. د مسؤلانو په خبره د دغه ولایت سړې هوا او طبي اجازه د کورنیو سیلانیانو پام ځان ته اړولی دی. نورستان ته ورغلي ځینې کورني سیلانیان د بهرنیو هیوادونو پر ځای په کور دننه سیاحتي سیمو ته پر ورتګ ټینګار کوي. سیلانی حبیب الرحمن رسنیو ته ویلي، مونږ ډېر ډاډه او د امنیت په فضا کې تر دې ځایه راغلي یو. مونږ په ژوند کې دا رښتیا نه ګڼله چې تر دې ځایه به راشو. یو بل سیلاني فضل اکبري هم په دې اړه وایي، مونږ له کابله راغلي یو. د دنګو غرونو طبیعي ښکلاګانې، مستې هوا او روانو چینو په خوا کې ښایسته سیمه نورستان او په ځانګړې توګه د پرون سیمه دلته راتګ او خوند ترې اخیستل مونږ یوې بلې نړۍ ته بیایي.